د ښځینه مدافع وکیلانو ځانګړی ځای، هلته چې هیڅ یو نارینه پکې نشته او ټولې ښځینه وکیلانې دي. د دغه دفتر مشر وایي دغه ګام یې ځکه واخیست چې له نارینه‌و سره یو ځای ښځینه وکیلانې ځان خوندي نه احساسوي. صرف 12% په پاکستان کې دا وخت یوازې 12% راجستر ښځینه وکیلان شته. دلته د سړیو یو سمندر دی چې پکې ښځې راځي او د کار کولو هڅې کوي. په قانوني ډګر کې دلته ښځې هر چېرته څنډې شوي دي، ځکه نو ښځې ډېرې کمې دي. نو نه په دې چاپیریال کې دوی هغسې روزنه کولی شي او نه یې پر ځان هغسې باور وي لکه د دوی په مقابل کې د نارینه همکارانو چې وي. ځکه نو یوه ښځه هسې هم وویریږي. ना वो ग्रूमिंग हो पाती है, ना उनको वो कॉन्फिडेंस मिल पाता है जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स को मिलता है. اوس که د دې د دفتر ماحول هم د دې لپاره مناسب نه وي او د محکمې چاپیریال هسې هم سخت وي، نو دا به پرمختګ څنګه کوي؟ هغه هسې هم پرمختګ نشي کولی او ځکه نو ډیری ښځې دغه مسلک پرېږدي. دا وایي د ښځینه وکیلانو لپاره یې دغه دفتر ځکه پرانیست چې د دې په خبره له ښځینه وکیلانو سره توپیري چلند ختم سي. ما فکر وکړ چې زه د ښځو لپاره یو داسې دفتر جوړ کړم، ځکه کار خو هسې هم له نارینه‌و سره اوږه په اوږه کول دي. ځکه د محکمې خونې خو یوازې د ښځو لپاره نه وي، مګر له دې ځایه موږ پر ځان باور او له یوې بلې سره مرستې ته یو شو، نو بیا به موږ هم د دوی غوندې ځان با اختیاره احساسوو. ځکه نو دا یو داسې ګام دی چې توپیري چلند نشو ورته ویلی، بلکې د توپیري چلند ختمول دي. دغه وکیل وایي کله چې یې لومړی ځل له نارینه‌و وکیلانو سره کار پیل کړ نو له ګڼو ستونزو سره مخ سوه، تر دې چې اړه سوه خپل مسلک پرېږدي او څه موده یې په ډرامو کې هم کار وکړ. خو زیاتوي کله چې د ښځو لپاره له دې ځانګړي دفتره خبره سوه نو پرېکړه یې وکړه چې بیرته خپل مسلک ته راستنه سي. ما به له نارینه وکیلانو سره کار کوه چې هلته به ماته ډېر منفي غبرګونونه را پیدا کېدل، ځکه هغوی به تل یوازې دا راته ویل فایلونه راواخله، تاریخ یې راوړه او واده وکړه. بیا ما سوچ وکړ چې ما خو داسې نه غوښتل چې دا ډول کار وکړم. آیا دا مسلک داسې دی یا دوی له ما سره داسې کوي؟ ځکه چې ما خو د نورو لپاره غږ پورته کول غوښتل. بیا ما په انټرنیټ باندې ډېر لټون وکړ او بیا مې د پاکستان تر ټولو ښه ښځینه وکیله ولټوله او د میرمن صباح نوم مې پیدا کړ. بیا مې ورته درخواست وکړ او تر هغه وروسته چې زه دلته راتلم نو ډېره وېرېدلې وم چې باید کار وکړم او که نه. له دې دفتره مننه چې زه اوس حتما په دې مسلک کې کار کولی سم. د دې وکیلانو په خبره که ښځینه وکیلانې تر آرام او خوندي چاپیریال لاندې کار وکړي نو کولی سي د ښځو حقونو د دفاع ترڅنګ ان د نارینه‌و د حقونو د دفاع برخه کې هم لا اغیزمن رول ولوبوي.